دړنه چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغانم بیا هغه د ډاکخانه کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوښته چې ما ته لګي بڼکې پکار دي او توشک جوړوم. ټول مارغان راغی، یو مارغه پکې رانغی، هدهد نامه یې وه. چاته چې تاسو مولا چرګک وایي، خدای خبر چې مولا چرګک ورته ولې وایي. مولیانو به په سر سړی ولاړی. مولا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څه وخت کې راشي نو ما په پوي کوي، یا به حلالوم او یا به حل وی چې زه ولې نوم. چراغ څه وخت کې نو سلیمان علیہ السلام د دې سر د ویښتو نه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورکوي. هغه وی او سلیمانه ویښته مې د ډېر راخ که مړ دې کړم، زه خو دې د ویښتو نه ونیوم، خو تم د هغه ورځې نه ویرېږه لکه چې زه نن تا ته پیښ یم داسې به تم یو ورځې چا ته پیښ یې. سلیمان علیہ السلام زر مارغه پرېښو، معافي تې وغوښته او په ډېرې عاجزه یې ورته ووی چې ته چرته وې. هدهد مارغه ورته ووی چې د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته د هغه خار د خبر نه خبر نه یې. ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاہ چې دی بلقیس نامه د ښځه ده او د هغه ښځې لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. او بیا اے سلیمانه داسې بادشاہ ده چې ولها عرش عظیم، یو عظیم تختم لري چې هغه پې ناست دی. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو. نو مارغه ته وایي چې ښه ده نو داسې وکړه چې هغه بلقیس بادشاہ ته زما یو خط یوسه. دړنه چې چا خدای منلی نو د هغه د ډاکخانو کار چټي رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لیکي چې انه من سلیمان، انه من سلیمان په ترجمه پوهیږئ یعنی از طرف څه وایي که نه انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین انه من سلیمان. او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط د سلیمان د طرف نہ دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو د فوج روب وانه چې چرتا روب را باندې وانه چې الله تعالی علی په ما د خپل بادشاہ او د جرنیلانو روب وانه چې چرتا واتونی مسلمین راشه ما ته مسلمان شه.
او به کی ستاسو بادشاهان دا تاسو چې والا ووټونه ورکړي دي دوی به داسې وکړي دا چتپوزي میتپوزي بیا صدر بوش کاغه خلای چې دا هغه ته به وایي چې الله تعالی علی واتونی مسلمین بدماشا راشه مسلمان شه او به وایي ورته بادشاہ دیته چا چې د زړه نه ایاک نستعین باندې عمل کړی هغه دا خط لیکي او د هدهد مارغه په غاړه کې اچي او ورته وایي چې دا یوسا او بلقیس بادشاہ ته ورکا مارغه په منډه لاړو شهر سبا ته بلقیس بادشاہ په تخت باندې پرتاوا او په روشندان کې ورننوتو او د سینې د پاسه ورته د سلیمان علیه السلام خط کې اچ را پاسه دا خط پڑھاو کو فورنی کابینه راوغوخته 12 واړه جنگي جرنیلان راوغوخته ول دا خط راغله جرنیلان ورته وایي چې جنگ کو بلقیس بادشاہ خزاوه خو بادشاہ دماغ کار کولو زمونږ د بادشاہانو الله دې په مونږ رحم وکړي دماغ کار نه کوي ځکه چې مونږ د بدقسمتۍ نه دکانداران بادشاہان شوي هغه یو شپون مړو نو په ځنکدن کې یوم आवाज کولو چې ډر ځکه چې دا شپانه دي ګډو ته ډر आवाज کوي کنه نو هغه په ځنکدن کې आवाज کولو چې ډر په قبر کې چې ورته ملائکه رااله او وایي چې من ربک نو دی ورته وایي ډر ځکه چې داغه مزاج دا ګرځېدلی چې ډر نو مونږ چابړي فروش دنیا فروش کنجران دا د ملک بر سر اقتدار راغلی دي نو ای په دې څه پوهېږي چې ملک چلول ستوي د ملک نظام ستوي په ملک خدمت کول ستوي اول تاسو لک سوچ ابل شپه د وزیر اعظم صاحب تقریر ته وکړي لک سوچ دا د په دې خپل تقریر کې څه وي یو طرف ته وایي چې 900 عربه پاکستان قرضدار دی 900 عربه قرضدار دی او بل طرف ته وایي چې ما د وزیرانو تنخواه ډبل کړه نو کوم ملک چې قرضدار دی د هغه ملک وزیران اعلان وکړي چې ما تنخواه پرېښوه ځکه چې زما ملک قرضدار دی داسې ده که نه ده نو دی اعلان کوي چې ما تنخواه ډبل کا نو د ملک ته د وزیرانو د تنخواګانو ډبل کولو ډیر ضرورت دی او دې ملک ته د دې وزیرانو ضرورت هم شته زما دې په خدای قسمی چې دا ملک یو سړی هم چلولی شي یو سړی د دې ملک سربراه کا چې هغه د یو غل نه لاس غوس کی ته وګوره چې په ملک کې د غلا نامه څوک والي او یو زناکار سنگسار کی تو وګوره چې په ملک کې د زنا نامه څوک والي او یو رشوت خور سر لاندې او خپې پاس ځوړند کی تو وګوره چې په ملک کې د رشوت نامه څوک والي او هغه په خپلم سره روټۍ خوړل شروع کی تو وګوره چې د ګرمې روټۍ نامه په دې ملک کې څوک والي یو سړی دا ملک چلولی شي هیڅ ضرورت نشته د دومره کوڅه ډبو نظام جوړولو دې ملک ته هیڅ ضرورت نشته پرون ستا په ملک کې د اسمبلی سیشن پرونه تحقیق وکړي چې ستا په ملک کې باس په اسمبلی کې په څه شوی دی پرونه تحقیق وکړي
باس پدې شوی دی د اسمبلی ممبران وایي چې زمونږ تنخوا دې ډبل شي او مونږ له چې کوم تجارو راځي د هغې کسټم ډیوټي دې ختمه شي. پرون د سهار نه واله تر 3 بجو پورې په اسمبلی کې د ملک یوه خبره نه ده شوې. ټول باس د اسمبلی ممبرانو په خپل ځان کړی. دا تاسو چې ممبران کړي دي خدای دې تاسو مخکې د هغې نه په سیلاب یوړی کړي او هغې دې درپسې یوړی. مونږ دې ورپسې خدای غرق کړي چې مولیان مخکې اوبو اغستی، پیران یې ورپسې اغستی، ممبران یې ورپسې اغستی او تاسو یې راپسې داسې د خشاکو غوندې راغستی یئ. ډېر خوند به کوي. خدای پیژندلی قوم یئ. ما خو درته ووې چې الله در سره څه کوي ډېر ښه او ډېر خوند یې کړی دی. ډېر خوند یې کړی دی او ډېره مزه یې کوي. آینده بجټ به وګورئ انشاءالله چې د بجلی او د سوی ګیس او د ټیکس د بیلونو دپاره به د ښځو پرتګونه خرڅوئ. ممبر دی، MNA دی، کور ودانی او د MPA کور دی ودانی او ستا کور دی خدای لوټي لوټي. د ملک له د MNA او د MPA ډېر ضرورت دی. اوس هم دا د اوس قوم پوهېږي نه، اوس هم نه که مړي له MNA ممبر صاحب راغی په دا مړي دې رمې خولې له راځي ستا دغه مړي کور روان شي. ستا دا واده چې د چا وشو د ده کپره وخورې. هله خان را MNA صاحب روټۍ له راغی. یو ما ته ووایي زما واده خو ډېر بختور و MNA صاحب هم وله راغلی وایي ستا مال په دغه ښځه خدای مټیزه بوغه. اوس هم نه ځي هغه غلامانه ذهنیت ستاسو دماغ کې اوس هم تاسو غلامان یې. 200 کاله د پیرنګي غلامان وئ، د خانانو غلامان وئ، د نوابانو غلامان وئ، د سرمایهدارو غلامان وئ. اوس د امریکې او د سرمایهدارو اوس هم غلامان دي. خان ته نشي ټینګېدی، نواب ته نشي ټینګېدی اوس هم. او خدای به همدغسې کوي درته ځکه چې ایاک نستعین ایمان ستاسو نه دی. چې ایاک نستعین ایمان دی وي زما په خدای قسم که د بادشاه پروا ولرئ داسې ایمان به دي چې انه من سلیمان الله تعلو علی واتونی مسلمین. دا ایمان به دي. بادشاه ته به وایي چې الله تعلو علی واتونی مسلمین. دا ایمان به دي. دا ایمان به دي. موسی علیہ السلام یوازې دی، یو او فرعون څوک 400 کاله عمر د خدای دعوا یې کړې وه، بادشاه زرګونه فوج یې لرلو او موسی علیہ السلام یوازې. ته وایې په یو ځان زه څه کولی شم؟ په یو ځان ته په یو ځان هر څه کولی شي، خو که تا ایاک نستعین باندې څه وکړه؟ عمل یوازې. خدای ورته څه وایي؟ اذهب الى فرعون انه طغى. اذهب حکم ورته کیږي اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون تا انه طغى داغه غرور د حد نه واوړېدو.
موسی علیہ السلام ورته یا الله حکم بسر و چشم خو زما جبه کې لکنت ته خبره صفا نشم کولنو یو ترجمان را سره پکار دی نو الله ورته وی ترجمان می در سره کړو هارون وزیر هارون وزیر هارون علیہ السلام رور دی دا ځان سره بوزه دا بستا ترجمانی کوي دواړه رونه ورل فرعون په محل کې ناست ہے دربار کې په تخت ناست ہے بادشاہان وزیران ناست دي پیرې ولاړې دي دوی دواړه ورل الله ورته چلم خي چې او موسی کا کړت پړته وکړه نو دامسا چې در سره ده دامسا چې در سره ده کرانی وی او کړت پړته کولو نو دامسا د دې فرعون مخه ته وغورځوا ته بیا تماشا کوه ایاک نستعین ایاک امدادی موسی د چانه غوښتو ورته لو فرعون لعینا او مردود ته خدای نه ول زه خدای نه ستا خدای څه کوي ول زما خدای مړه کول او ژوندي کول کوي ژوندي خو زم کولای موسی علیہ السلام خیال کوي چې دا پس جاهل واوړېدم ورته لو فرعون ان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب زما خدای د دې مخ انور راخېږي کته خدای نو تی د دې مخ راوخېجوا اوس دا خو د فرعون په اختیار کې نو ول سوه وان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب دې مخ انور راوخېجوا نو الله وی فبهت الذی کفر فرعون کافر حیران پاتې چې جواب نو فوج ته حکم وکړ راوی نشي خو چې ول راوی نشي نو الله څه کوي دغه وخت ګوره خدای ورته ولاړ دی راونی شي الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين واوحینا الی موسی ما موسی علیہ السلام ته وحی وکړه په سکندونو کې ان الق عصاك چې د امسا دی وغورځوا د فرعون مخه ته فاذا هي ثعبان مبين ناګهانا دا غمسان یو لوی اژدها جوړ شو علماء لیکي چې دا اژدها خله دومره لوی وا چې لاندې شونډه د فرعون په محل کې پرتا وا او پاس شونډه د فرعون پاس په محل باندې پرتا وا دومره خلار تا وا او فرعون ته خلونی وداس فرعون چې هغه اژدها خله ته وکړه نو د یاري په دستونه ولګیدا په تخت د پاسه دستونه جاری شو علماء لیکي چې فرعون وی کور ته مې رسوي 400 دسته په یو غنټه کې وکړه ایاکا و نستعین د خدای نه امداد غوښتنه د خدای امداد دیونی ده لرګي ورتا اټم بم کړو او فرعون په تباہ کړو چې فرعون ټیک شو والله کارو کوي په دې موسی پسې چغر کې موسی علیہ السلام وی یا الله وسوکم وی درو دلیل طرف ته منډه کا د مخ کې فرعون او فوج ورپسې چې ورپسې او چې دریاب ته ورسېد یا الله وسوکم الله ورته په دې امسا دي دا دریاب ووا چې په امسا دریاب والو 12 لارې ورته په دریاب کې جوړې چې 12 لارې جوړې شي موسی سره د مرګرو په ورګټ لار جوړه دا او په منځ کې د اوبو دیوالونه دي خدای غاخ ولاره والا مرګري مې اوبو نه وړي نو په اوبو په دیوال کې ورته کړکۍ جوړې شوې
ویل مرګرون تم ګورئ او روانم وسئ ایاکا نستعین. و چې موسی پورې وته فرعون چې د دریاب غاړې ته ورسېدو قوم ورته ویل چې ورځه ورپسې کنه ته هم خدای دی پویو چې غر کېږم خو غیرت ونیو ورګډي شو. خو چې دریاب دې منځ ته ورسېده الله دریاب ته حکم ونیکو چې وینیسه وینیو. و چې وینیو موسی علیہ السلام د دریاب په غاړه ورته ولاړ. قرآن وایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کئی اغا وقت چی دریاب میں در تسیرے کو سمجھ اکڑا دریاب میں در تا سیرے کو. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تسیرے کو تاسو البحر فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تسیرے کو تاسو میں تک بچ کڑے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ تاسو میں تی اویستی او فرعون سرد عالم پا دریاب کے غرق کرو لیکن وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حال دادے چی تاسو ورتکتا چې فرعون میں او سرد فوج استاسو په مخ کې راوړي. ایاک نستعین چاته وایي چا چې دړنه خدای منلی دریابونه ورته سیری شي. الله په هغه وخت کې د سړي امداد کوي چې څه وخت کې د زړه نه د هغه نه د امداد تقاضا وشي. د زړه نه د امداد تقاضا باندې یو دو مثالونه واورئ. یو سړی راغی بل سړی نه قرض وغوښتو چې ما ته یو 100 روپۍ قرض راک. هغه 100 روپۍ راواغستې او سړي ته قرض ورکړ. نو هغه اغستونکی ورته وایي چې هلکه همداسې دې پیسې راکړې څه ګواه څه وکیل څه ضمانت. نو ورکون کے ورتوئی چی کفا باللہ وکیلا دا اللہ نہ لوی وکیل بل څوک دے. دا 100 روپے میں دا اللہ پا وکالت درکی وے گواہ. نو ورتوئی کفا باللہ شہیدا دا اللہ نہ لوی گواہ بل څوک دے. 100 روپے میں درکڑے خدای میں وکیلم دے او خدای میں گواہم دے. روڑے بے کلا پہلا تاریخ باندھے ډېر سړی لاړو. اوس چې پہلا تاریخ راغو سړی اراده وکړه چې هغه قرضداري ته 100 روپۍ یوسم. د سیند غاړې ته راوتی دی او سورلی نشته چې پکې راسور شي او دلته راشي. پخوا سورلی خو به یا د قچرو وي یا به د خرونو وي یا به د اوښانو. هغه کې خیال وکړو چې سړی ته خو زه وعده خلاف کېږم. اوس هغه د قرض مالکم د سیند غاړې ته راوتی دی چې کوم سړی چې ما ته خدای وکیل او ګواه کړی و د هغه نن نیټه ده ګورو چې راوړي یې که نه. اوس هغه د سیند په غاړه ولاړ دی د ده انتظار کوي او هغه د سیند په غاړه ولاړ دی د سورلی انتظار کوي. سورلی نه پیدا کی. آخر د ونې نه یو لرګی راغوس کو د هغې دا منځې سوری کو او پکې 100 روپۍ واچولې او پې د پاسه یې کپړه وتړله او یو چټي ولیکلو پکې واچولو چې خدای دا پیسې هغه چاته لېږمه چې کم د راکولو په ټایم کې ته راته ګواه کړی وکیل کړی وي. ته ګورې چې سورلی نشته نو دا سیند به یې ور ورسوي.
د سیند په غاړه سړی ولاړ دی انتظار کوي چې ګوري سیند کې یو لرګی را روان دی اړکې خیال وکړو چې قرضدار خورانغه راشه دا لرګی راونیسه کور کې به پې اور بل کړي لرګی راونیو کور ته ماښام راغی ښځې ته وی چې قرضدار خو مې رانغی خو دا لرګی سیند کې را روانو دا مې راونیو ښځې وی راکړه چې بلی کو روټۍ به پې پخه کړو چې لرګي له تیشه راواچوله چې ماته یې چې ګوري 100 روپۍ ته پرېوتې چې ټکې ورکو کاغذم ته پرېوته په هغې کې لیکلي وو چې یا الله د هغه چا ته ورسئ چې د راکولو په ټایم کې ته وکیل کړی او ته ګواه کړی تاسو خیال راغی دړه نه چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای ګواه او وکیل کی نو بیا دریابونه هم د هغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته دریابونه رسوي